د لوګر ولایت محمد اغې ولسوالۍ د سرخاب بند ساتنې مراقبت پروژه پرانیستل شوه. د دې پروژې د پرانیستې په مراسمو کې د اوبو او انرژۍ مسؤلینو له هوریت نیوز سره په خبرو کې وویل دغه پروژه د 11 میلیون افغانیو په ارزښت د اوبو او انرژۍ وزارت له لوري پیل شوه چې ټاکل شوی د بند د رسوباتو د تخلیې ترڅنګ د دې بند د دروازو ترمیم او ځینې ساختماني کار هم ترسره شي. د دې مراسمو په جریان کې د اوبو او انرژۍ وزیر ملا عبداللطیف منصور وویل په تیرو 40 کلونو کې د دې بند د ساتنې او مراقبت لپاره هیڅ کار نه دی شوی. ښاغلي منصور زیاته کړه اسلامي امارت له فساد، رشوت او بد اخلاقۍ څخه پاک یو نظام دی. خو اوس الحمدلله د تاسو وینئ چې کله زمینه د کار مساعده شوه او نظام او حکومت هم داسې حکومت چې هغه الحمدلله له فساد او له رشوت او له بد اخلاقۍ نه خالی ده، نو کله نظام هم مخلص شي، ملت هم مخلص شي، هغه بیا کولی شي چې د خپل وطن له هغو مشکلاتو نه راوباسي. همدارس د لوګر والي ضیاء الرحمن مدني د دې بند د پروژې د پرانیستې په مراسمو کې وویل د سرخاب بند بیرته فعالېدل د محمد اغې ولسوالۍ د ولسونو 40 کلن ارمان و. د هغه پروژه ده چې د دې ولسوالۍ ټول خلک به ترې استفاده وکړي. این بند که اینجا جور می شود این بند شخصی نیست که حکومت از این استفاده کنه و خلاص. این بند به خاطر جور می شود که یک پروژه عامل منفعه است. شما ملتی را استفاده میکنین، اگر بخش آب نوشیدنی باشه، اگر بخش زراعت باشه. پس به این لحاظ شما مسئولیت دارید در حفظ مراقبت. چه قسمی که مسئولین از طرف حکومت مقرر است که را حفظ مراقبت میکنه، همین قسم شما ملت مسئولیت دارین که را چون که پروژه ملی شما مسئولیت دارین که از حفظ مراقبت بکنین. په دې مراسمو کې د لوګر فرعي سندیزې حوزې مسؤلین وویل دغه بند د 3000 هکتاره ځمکې د خړوبولو ظرفیت لري چې د چارو په بشپړېدو سره به یې د دې سیمې د خلکو زراعتي ځمکو د اوبو کولو ستونزې حل شي. او دوم بند دغه د سرخاب بند ده چې بیخي تقریبا له 40 کاله راهیسې ډېر مشکلات لرل چې دې د دروازې بالکل بندې وي، بالکل وچ کلکې بندې وي چې هغه مغه د رسوبات یې ایسته سو خلاص شوي او نور کارونه یې مغه د جریان لري. تقریبا 2 دانې پرچاوي دي چې دغه به هم ترمیمېږي، جوړېږي به او دروازې به هم برابرېږي او د دغه په زمین کې به اتاقونه د محافظینو دپاره جوړېږي. له بلې خوا د سیمې اوسېدونکو هم د دې پروژې د کارونو د پیل له کبله له اسلامي امارت څخه مننه وکړه او وایي چې موږ ډېر خوشحاله یو چې نن اسلامي نظام دومره موږ ته په دې سرخاو کې خدمت وکړ، دې ښکه ډېره منندوی او زه د سرخاو د نماینده پاس د ټول ولس په نمایندګي ډاډ درکوم چې انشاءالله تعالی د سرخاو مجاهد ولس د اسلامي امارت تر شا محکم ولاړ ده، ولاړ وي انشاءالله. د یادولو ده چې د لوګر ولایت د سرخاب بند د 25 متره لوړوالي او 115 متره په اوږدوالي سره د 9 میلیونه متر مکعب اوبو ذخیره کولو ظرفیت لري چې د ساتنې او مراقبت په پروژه 11 میلیون افغانۍ لاګښت راځي چې د اوبو او انرژۍ وزارت له بودیجې څخه ورکول کیږي چې کارونه به یې په 5 میاشتو کې بشپړ او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي.